د دغه افغانستان په ازادۍ کې لاس درلود او چا چې دغه غازی امان الله خان ته دغه غازی لقب ورکړیو دغه خلکو او روحانیونو راټول کو ځان ته تراسه دا هغه کس دي چې مونږ دغلته جهاد کړي هغه ته تاسو دوه فکرونه وکړي دلته دوه فکرو یو د خاورې ازادي او یو د اسلام ازادي دغه روحانیون یا دغه ملایان چې په هغه وخت کې جهاد وکړ دی په دواړو عقاید باندې جهاد وکړ د انګریز په خلاف چې کله امان الله خان دغه یو عقاید نه وته چې بیرته راغی د خپل کومه کړنې چې بیرته په افغانستان کې شروع کړل په هغه باندې ډېر غاټ باسته وخت نشته کني تاسو ته به هغه نقاط باندې متوجه کوم خو زه غواړم چې دا بحث وړکی او تاسو به خپل په دې باندې خپل شیرنی وکړي چې کله غازی امان الله خان بیرته راغی نو دغه علما غازی امان الله خان ته د یو دعوت په توګه ګوره دی دلته تاسو ډېر متوجه اوسئ چې دلته تاسو دوی باندې دغه علما باندې د انګریز خطاب کوي په دعوت په توګه دغه امان الله خان ارګ ته لاړ شي ګوره مونږ پر دغه عقاید باندې جهاد وکړو او تا نن مونږ دغه عقاید مونږ نه لري کې نو دغلته ته به دا کار باید ونه کې دا د وخت نه ده دا دغه وخت دغه یعنی هغه مصلحت نه ده ته باید دغه کار ونه کې غازی امان الله خان ته دی په ډیر په یو هغه اسلامي په توګه دعوت ورکول همیشه غازی د خبره ونه منل دغه مولا عبد الله چې د زوی د ما نیکه کې د هغه سره زه دوه پتوه د مرګ نه شپږ نوي کال عمر وکړ دغه د خلی د خبرې تاسو ته کوم وای چې کله دا دعوت دوی ته وسو غازی امان الله خان دوی د دعوت وای نه منل مولا عبد الله راوت لاړ دغه هغه علما راټول کو چې هغه علما د سره په هغه وخت کې په جهاد کې شرکت کول او په هغه جهاد کې دوی ور سره نو دغه ټولنې یا دغه علما دغه شورا نه پاسته د فتوا ورکول سو چې دا باید د خلاف افغانان باید جهاد وکړي هغه نه پاسته دغه مولا عبد الله ته دغه امان الله خان دعوت یو که ستراسه ارکتا هغه سولې د شلدلته د ما په خلاف ډیر خلک راپورته سوا هغه خلک سپورته سوي د توري په سر نو پورته سوي دا خلک شورش جوړ کړیو چې باید امان الله خان دا کار وکړي دا خبره تر دغه وخت پورې یعنی پر خبرو باندې لاوانو پر جنگ نو چې امان الله خان به خپل دریز چینج کړي نو کله چې مولا عبد الله ته دغه سره د کورنۍ سره په خپل په دغه ارک کې دعوت کړ د شپې د ډوډۍ لپاره په دغه وخت کې مولا عبد الله ته دا ویلي چې سبا په زبر اسانه راوړم په غلطه تو وایا چې ته د انګریز نه دغه فتواګانی اخلي او ته د انګریز په خله د خبرې کې او کته دا نو وای نو ته به د سهار نور بنه ګوري مولا عبد الله هم په خپل خياري کې دی ویل سیده ته ماته مطبوعات راغواړي زه به د خبره وکم سبا شپه دوی په ارک کې تیر که سره د خپل ټول کورنۍ سره سهار چې دوی د دراسانې تر مخې دوی ودرول الته مولا عبد الله دغه عکس د هغه وخت دی چې دوی په ارک کې نیول شوی دی دا عکس مولا عبد الله ته جکسو او عملته ویلې چې دا یو د په خلاف چې هر څوک جهاد کوي هغه غازی دا او څوک چې دا مړ کوي هغه غازی دا نو دغه نه پسته د ټول کورنۍ غړي د تپې مرنګ جان الته یوړل سه او ټول یو سر نه شهیدان سو نو دغلته یو د یو کال دغه کار چې مولا عبد الله د 1940 تر 1925 پورې د تبلیغ په توګه وکړ د اغلته دوی کوم تورونی است د امان الله خان په ضد د خپل تبلیغ ډیر وکړ ولی امان الله خان په دغه باندې دی هیڅ کلام امان الله خان نه منل هغه نه پسته دغه د جهاد بنیان سیخي دی مولا عبد الله دلته ډیر کتابونه لیکل شوی دي د مولا عبد الله او د مولا عمر توپیرات یعنی دوی خپل ویلي دي په دغه ډیر کتابو کې چې مولا عبد الله او مولا محمد عمر اخونزاده چې دا دواړو په یو تفکیک او په یو فکر ده دوی فکری اساسي څه شی وو د افغانستان د ازادي خالد خاوري ازادي لپاره دوی ویلي چې مونږ جهاد نه دا کړی مونږ د اسلام لپاره هم جهاد کړی او چې کوم کړنی چې امان الله خان په هغه وخت زمانه سي وکړ هغه دوی د قاعد نه ډیر وتلیو سنن هم ګوري په افغانستان کې دوه رقم قانون دي زه به خپل خبره ټول کوم وخت به ډیر نه نیسم یو هغه دي چې انګریز راځي پر تا باندې لکه امریکایان راغی په افغانستان کې فزیکلی پونګ سره دغه په خلاف جهاد راواسوه او یو د انګریز عقاید دي سراوړي په وطن کې دغه دی علماء نه تاسو پوښتنه وکړي څوک چې د انګریز عقاید راوړي په وطن کې یا په افغانستان کې په هغه باندې کار کوي نو دغه په حق لزکه هغه وخت علماء جهاد
فتوا یې ورکړه او نن هم که تاسو علما ته مرجع وکړئ ولاړ شئ پوښتنې ترې وکړئ علما تاسو ته نن هم د هغسې افکارو په خلاف یعنې تاسو ته د جهاد فتوا ورکوي. ولې چې دا زه په دې نه وایم چې دا د ما نیکه و دا ښه کار یې کړي وو یا ملا خان بد کار کړي وو. د هغه وخت زمان چې تاسو خپله څېړنې د تاریخ وکړئ دغه جهاد ته زه تاسو نه یو غټ پوښتنه مې دا ده چې خدای ته وګوري قرآن ته وګوري دغه جهاد ثمرې ته تاسو د انګریز نوم مه ورکوئ. ولې دلته واقعیت خالي غازي امان الله خان د افغانستان اتل نه ده. هغه واقعیت د افغانستان ازادي یو شخص نه ده. د غازي سره ډېر خلک نور دي هغه نومونه تاسو په تاریخ مراجعه وکړي راوړئ. ولې خالي یو غازي امان الله خان په هغه وخت کې د غازي سره ډېر غټ اتلانو ډېر غټ عالمانو چې هغوی هم دلته جهاد کړي. ولې موږ او تاسو د هغه نومونه هېڅکله نه اخلو؟ ولې هغه خلک د غازي په خلاف جګ شول؟ هغه خلک چې د غازي سره یو ځای د افغانستان د ازادي لپاره کار وکړو چې پس ته دوی خپل دریځ چینج کړه د غازي په نوم د غازي په خلاف نن د هغې خبرې موږ نه کوو. ولې دغلته دغه فکر د انګریزو چې دغه مسلمانان یا دغه عالمان نن باید نوم وانخیستل سي. نن د دوی نومونه په کوم نومونه موږ او تاسو اخلو چې دی د انګریزانو غلامانو دی د انګریز په خوله باندې راغی د غازي امان الله خان حکومت په خلاف جهاد اعلان کړو. ولې حقیقت دا نه ده. باید تاسو تاریخ ته مراجعه وکړئ حقیقتونه راوړئ په هغه حقیقتونو باندې بحث وکړئ. دا ډېر غټ بحث ده مولوي صاحب چې په دې بحث باندې باید تخنیکي حسابونه وشي داسې خدای نخواسته په یو چا باندې فتوا یا په یو چا باندې دغسې یو ووایو چې دغه د موږ او د تاسو د جهاد ثمرې ته نن د انګریز نوم ورکړل شو نو بیا نو دغه جهاد چې نن موږ او تاسو د امارت اسلامي چې وکړو د انګریزانو په خلاف یا د کفر په خلاف دغه سوال لاندې مه راوړئ. نو د تاسو نه مې دا غوښتنه ده اخري ما خبره ختم سو چې تاسو خدای ته وګورئ ورسئ تاریخ ته مراجعه وکړئ او علما او هغه مشرانو ته ورسئ او حقیقتونه راوړئ. دغه حقیقتونه باندې بحث وکړئ چې موږ پوه سو چې دغسې کړنې بیا هم موږ سره ونیسي. مننه مولوي صاحب که دې کې ما سره ډېر زیات معلومات دي او وخت ډېره زیاته مننه بارکزی صاحب تاسې ډېر ښه معلومات را سره شریک کړل او بالکل دلته موږ هدف همدغه ده چې باید وضاحت وسي واضحه سي هغه اصلي خبرې چې څه وې دلته خو ډېرې خبرې وسولې اوس بعضې هغه دا خبره کوي چې د امان الله خان په ضد چې کوم خلک وو د ده په خلاف چې و هغه انګریزانو را پاڅولي وو دا خو نسي کېدلی چې د دوی خبره حقیقت ولا موږ به تاریخ ته ګورو موږ به حقایقو ته ګورو.